د کرونا ویروس په اړه څومره پوهیږئ؟ لمر ته په ځان ورښکارولو او له 25 درجو په لوړه هوا کې پر کووډ-19 له اخته کېدو بچ کېدی شو؟ نه، تاسې پر کووډ-19 اخته کېدی شئ که هوا لمرینه او توده وي که نه وي. په هغو هیوادونو کې چې د تودوخې درجه پکې لوړه هم ده، دغه رنځ خپور شوی او خپریږي. د ځان د ساتنې لپاره لاسونه بیا ومینځئ او سترګو، خولې او پوزې ته لاسونه مه وړئ. که کرونا ونیولئ، آیا تر عمره به ناروغ وئ؟ نه، تاسو له کووډ-19 بیرته رغېدلی شئ. ډیری خلک له دغه رنځه ښه شوي او ویروس یې له بدنه وتلی. که تاسو پرې اخته شوئ نو له نښو سره سم یې عمل وکړئ. که ټوخیږئ، تبه لرئ، ساه مو بندیږي، نو هر څومره ژر چې کیږي ډاکټر ته لاړ شئ. خو تر مخ په ټلیفون ورسره خبره وکړئ. ډیری ناروغان ښه کیږي. آیا 10 ثانیې د ساه بندول کووډ-19 ناروغي معلومولی شي؟ نه، 10 ثانیې له ټوخي او کومې ستونزې پرته د ساه بندول په دې معنا نه ده چې تاسو روغ یئ یا هم د کووډ-19 ناروغي نه لرئ. مشهورې نښې وچ ټوخی، د ستړیا احساس او تبه ده. پر ځینو خلکو تر دې سختې نښې راښکاره کیږي، لکه سینه او بغل یا نومینیا. غوره دا ده چې ستاسو ناروغي لابراتوار وګوري.